بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، اسلام او دیموکراسي دویمه برخه. دوستانو، فاروق اعظم یم. موږ په تیر پیغام کې د اسلام او دیموکراسي پر توپیرونو مختصر بحث وکړ او دا خبره متوضیح کړه چې اسلام او دیموکراسي هم اختلاف لري او هم ځینو ځایونو کې همغږي. دا ځکه دواړه نظامونه د انسانانو سره سروکار لري او انسانان هم اختلاف لري او مشترکات. زما دغه پیغام ډېر خلک وهڅول چې تماس را سره ونیسي چې دغسې مسایل د وخت ضرورت او خواهش یې کړی دي نور توضیحات هم ورکړم. خو دغسې فلسفي او تمدني مسایل په کوچنیو پیغامونو کې نشي توضیح کېدی، مګر د دوستانو د احترام په خاطر ډېر مختصر درته یو څو خبرې عرض کوم. د اسلام او دیموکراسي بحث د شوروي امپراتورۍ تر سقوط وروسته جدي راپورته سو. په دغه سقوط کې د افغان مجاهد ولس لوی کردار و چې نړۍ له یوې شریرې امپراتورۍ خلاصه کړه. خو څرنګه چې مسلمانان په فکري، مدیریتي او ټکنالوژي لحاظ ډېر کمزور و او هم د افغان جهاد مشران ونه کړی سو چې د جهاد ثمره وساتي، نو د دې پر ځای چې د شوروي له جوغه آزاد سوي هیوادونه اسلام خپل کړي، دیموکراسي ته مخ کړي. غرب او ملګرو دا موقع په استفاده د اسلام پر ضد سخت تبلیغات وکړه څو اسلام ته هغه نړیواله خوشبیني له منځه یوسي کومه چې د شوروي خلاف افغان جهاد را پیدا کړی و. غرب دا هم کافي ونه بلل. بالاخره یې په 2001 کې پر ټولو په همکارۍ پر هغه ځای تمام عیار حمله وکړه چې د شوروي د اسلام په توره مات سوی و، افغانستان. پر افغانستان د حملې ډېر وخت لا نه و تېر چې پر عراق حمله وکړه او د امریکا د هغه وخت د وزیر دفاع ډانلډ رمزفیلډ په قول موږ په 80 اسلامي هیوادو کې په بن لادن پسې ځو، یعنې ټول په نقشه کې وچورسي. پر ټولو مسلمانانو هغه وخت د ټوریست ټاپه ولګول سوه او حتی د روم پاپ بینیډیکټ هم اسلام چې د سولې دین دی د تروریزم حامي وباله. مسلمان په ټوله نړۍ کې هر ځای تر فشار لاندې و. خپله ژیره، خپل کروړه او خپل مسلمان نوم ورته مصیبت و. د امریکا د اشغال په 20 کاله کې په افغانستان کې د تروریزم تر نوم لاندې پر افغانانو هغه ظلم وسو چې تاریخ نه دی ثبت کړی. پر انسانانو د توپک نښه زده سوه، ژوندي سوځول کېده او د ټولو بومانو مور پر وغورځول سوه. د شوروي تر ماتې 10 کاله وروسته په افغانستان کې د امریکا او ناټو شرمېدلې ماتې بیا دا سوال راپورته کوي چې اسلام تر دا دومره فشارونو لاندې اوس هم یو پویا او ژوندی دین دی. آیا د دیموکراسي په نسبت یو نړیوال معتبر سیاسي نظام کېدای سي؟ همدا سبب دی چې د ټولې دنیا د مسلمانانو د امید سترګې اوس په افغانستان کې اسلامي امارت دی. خو طبعا نړیوال فشار هم سته. دنیا ګوري چې امارت به په ښه حکومتولۍ کې کامیاب سي او که به د شوروي تر سقوط وروسته د مجاهدینو د حکومت ناکامه صحنه تکرار سي. اوس موږ ته یو عظیم رسالت را دغاړې دی چې څنګه کولی سو افغانستان د اسلام د اصولو په چوکاټ کې د 21مې پیړۍ سره همغږي روان کړو. آیا موږ کولی سو؟ څنګه کولی سو خپل حکومت او ټولنه د دنیا ټولو مسلمانانو ته د یو کامیاب حکومت او مرفه ټولنې په توګه معرفي کړو، داسې چې ټول فخر په وکړي، تعقیب یې کړي او غیر مسلمانان یې راڅخه زده کړي. دغه معمول، دغه هدف زموږ څخه شپه ورځ په ډېر اخلاص، علمي او عملي کار غواړي. دوستانو، په تیر پیغام کې موږ وویل چې د اسلام او دیموکراسي غټ اختلاف د حاکمیت پر موضوع دی. په دیموکراسي کې حکم د خلکو سره دی او په اسلام کې حکم اصلا د الله سره دی جل جلاله. په دیموکراسي کې څنګه چې خلک غواړي قانون هماغسې جوړوي او عملي کوي، که څه هم احیانا د فطرت سره مخالف وي، لکه نر په نر یا د سپي او خره سره واده کول چې په غرب کې روا او قانوني دي. خو په اسلامي ټولنه کې هېڅ داسې قانون نشي جوړېدلی چې د اسلام د قطعي احکامو خلاف وي، حلال حرام کې او یا حرام حلال کې، که څه هم د ټولنې اکثریت وغواړي. په اسلام کې چوکاټ معلوم دی او د هغه په دننه کې خلک آزاد دي چې خپل د ژوند چارې په خپله خوښه تنظیم کړي. دا چې حکومت به د خلکو په خوښه جوړیږي، پر دغه اصل اسلام او دیموکراسي دواړه تر یو حده همغږي دي. اسلام او دیموکراسي دواړه د ظلم مخالف او د عدالت طرفدار دي، خو توپیر یې د شدت په درجه کې دی.
اسلام د دیموکراسي په نسبت د ظلم ډیر مخالف دی. حتی هغه کسان هم د عذاب مستحق بولي چې ظلم ته په بې تفاوتۍ ګوري. د عدالت په مورد کې هم ویلی سو چې د اسلامي نظام برخلاف په غرب کې دیموکراسي د سرمایه‌داري نظام د بې عدالتۍ په زنځیرونو تړلې ده. په اسلام کې د دنیا او ما فيها ټول د الله ملک مال دي او موږ ټول د هغه یو. لله ما في السماوات وما في الارض. صدق الله العظیم. خو د دې سره موږ هر یو خپل کور، ځمکه، باغ او جایداد لرو او ځانونه مالک بولو. موږ اختیار لرو چې په هغه کې مالکانه تصرف وکړو، آباد او خراب یې کړو، حتی خرڅ یې کړو. سره له دې چې د ټولو اصلي مالک الله جل شانه دی، خو موږ ځان مالکان بولو او نور انسانان نه پرېږدو چې زموږ له خوښۍ پرته زموږ په کور کې تصرف وکړي، زموږ په جایداد کې. د کور د ننه اداره او تنظیم هم زموږ کار دی. وطن هم داسې دی. بې له شکه هر وطن د الله جل شانه ملک دی، خو اوسېدونکي هم ځان مالکان بولي چې چارې د دوی په خوښه باید تنظیم سي. حکومت باید د خلکو په خوښه وي، لکه څوک نسي کولای د الله جل شانه د مالکیت په نوم د چا شخصي جایداد ورڅخه واخلي، همداسې څوک نسي کولای د الله د مالکیت په نوم له خلکو د خپلو امورو د تنظیم یا حکومت د انتخاب حق واخلي. په اسلام کې حکومت د ملت امانت دی او حاکم امین دی چې حکومت به داسې کوي چې څنګه ملت ورته وایي، که نه په امانت کې خیانت راځي. په اسلام کې د حاکمیت اصلي منبع الله جل شانه دی او تر هغه وروسته امت دی. خلفای راشدین خلکو انتخاب کړ، هلته امت د سیاسي تحکیم د مشروعیت مصدر و. د خلیفه له نومه ښکاري چې هغه د حکم منبع او مصدر نه دی، بلکې د حکم د تعمیل وسیله دی. هغه د امت خادم دی. په دې ډول د مسلمانانو دنده ده چې خلیفه ته به په نیکو مشوره ورکوي او دا پر مشر الزامي ده چې کارونو کې به د ولس سره مشوره کوي. که خلک مشر ته سمه مشوره نه ورکوي او همکاري نه ورسره کوي، ګناه کوي او د دنیا او آخرت تاوان یې په برخه دی. او که مشر د ولس په خوښه او مشوره کار نه کوي، د مسلمانانو حق دی چې پوه یې کړي، عذر ورته وکړي، اخطار ورکړي او داسې میکانیزم وي چې که لازم وسي لرې کړي. سره له دې چې اسلام کې حکومت متمرکز او خلیفه د ډېر صلاحیت څښتن دی، خو خلیفه او حکومت یې لومړی الله جل شانه او بیا ملت ته حساب دی چې د غرب تر دیموکراسي ډېر د خلکو په ګټه دی. دا ځکه دیموکراسي محدوده ده او هغه کې د الله ویره او د اخلاقي ذمهواري نشته. په اسلام کې د حکومت د شکل او د هغه د اجرایوي مسیر په باره کې صریح آیات او حدیث نشته. الله جل شانه او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم دغه مهم کار مسلمانانو ته پرېښی دی چې د خپلو حالاتو او شرایطو سره سم رسیدګي ورته وکړي. البته اساسي خطونه ورته ترسیم کړي دي چې د هغه په چوکاټ کې به دا کار کوي. دا د خلکو کار دی چې د اسلام په عمومي چوکاټ کې څنګه خپل د ژوند د مسیر د ښه تنظیم په منظور حکومت جوړوي او څنګه بیا چلوي. د اسلامي ټولنې د تنظیم اساسي او طبیعي کرښې لکه حلال او حرام او مؤمن به شان اسلام ځکه توضیح کړي او لاس وهلې پکښې منع کړي دي چې اسنه خلک د اکثریت غوښتنې په نوم د یو شمېر خلکو طبیعي حقوق پایماله کړي او ټولنه اخلاقي انحطاط ته بوځي. دلته اسلام د دیموکراسي سره توپیر لري. هغه دا چې دیموکراسي د اکثریت حکومت دی، خو اسلام یو داسې قانونمند حکومت ایجابي وي چې یو شمېر مقررات ورده مخه باید تدوین وي چې د اکثریت په نوم د دیکتاتورۍ، خودکامګۍ او د غیر طبیعي مسیر د تعقیب مخې نیولې وي. مثلا په غرب کې سرمایه‌داري نظام نه غواړي کورنۍ جوړه سي، اولادونه وزیږي او مور و پلار د اولاد پر روزنه او پالنه مصروف سي. ښځه چې فابریکه یا دفتر کې کار کوي او اولاد یې پنه سي، درنه سي، مزاج یې بدل سي، استراحت ته ضرورت لري، هغسې کار نسي کولی لکه مجرد نجلۍ چې اولاد یې وزیږي بیا د هغه سره نور هم مصروفه سي او کارفرما مجبور دی یو کال پر کور معاش ورکړي. پلار هم ځینې وختونه د اولاد په ناروغۍ، د کور په کارو، په نورو ضروري شیانو مصروف وي. په دغسې حالت کې میړه او ماینه دواړه دفتر و کارخانې ته منظم نسي تللی، رخصتیان یې اخلي. سرمایه‌دار دا نه غواړي چاته پر کور معاش ورکړي، بلکې غواړي خلک مجرد وي او ټول وخت د کار ته آماده وي. نو ځکه په غرب کې سرمایه‌داري نظام چې دیموکراسي په کنټرول کې ده، نر په نر او ښځه په ښځه واده تشویقوي څو د شهوت ارضا یې وسي خو اولاد ونه زېږوي،
سولکاره پاتې نشي. خو په اسلام کې نر په نر یا ښځه په ښځه واده حرام دي، ولو د ټولنې اکثریت وغواړي او یا سرمایه‌دار وغواړي. دا ځکه دا یو غیر طبیعي او د انساني نسل د فطري مسیر خلاف عمل دی. په اسلام کې د نسل او عزت ساتل ډیر مهم دي او د شریعت له مقاصدو دي. همدا د غرب د دیموکراسي او د اسلامي قانونمند حکومت توپیر دی. لکه دیموکراسي کې چې وایي قضا باید بیطرف وي، بشري حقوق تامین وي او خلک د خپل سرنوشت په تعین کې اختیار ولري، په اسلام کې د عدل، بشري حقوق، شورا او مساوات مفاهیم همدغه کار کوي، بلکې تر غربي دیموکراسي ښه کوي. دا ځکه چې په اسلام کې معنوي عنصر سره ملګری دي چې دیموکراسي کې نشته. په اسلام کې د امت مصلحت چې په غرب کې ملي ګټې ورته وایي تقریبا ورته مفاهیم دي. په اسلام کې شورا او د امت اجماع په حقیقت کې د غرب د دیموکراسي په څیر او حتی تر هغه په بهتر انداز کې مطرح دي. تحزب په اسلام او دیموکراسي کې بل بنیادي عنصر دی. احزاب د دیموکراسي د ودې یو مهم میکانیزم دی. په اسلام کې تعصب ناروا نه دی. په اسلام کې فقهي مذهبونه او د آراو اختلاف د دین د وسعت سبب شوی دی. د نظر اختلاف که سم تنظیم سي د ټولنې رحمت دی. د فکر ازادي، ابتکار او اجتهاد د اسلامي نظام حیاتي عناصر دي چې د اسلامي ټولنې ازدهار او پرمختګ پورې تړلي دي. په غرب کې د احزاب موجودیت غرب متفرق او په داخلي جنګونه نه دی اړولی، بلکې متحد او مضبوط کړی دی. د اسلامي تمدن زرینه دوره هغه وخت وه چې د ابتکار او اجتهاد دروازه خلاصه وه. علماو او پوهانو ته د آزاد فکر د یون مجال میسر و. دوستانو، اسلام نه فقط یو مذهب دی، نه یوازې یو سیاسي او ټولنیز تحریک دی، بلکې یو مکمل ضابطه حیات او انساني تمدن دی چې تر دیموکراسي او هر بل مادي سیاسي خوځښت ټولنیز ابعاد وسیع دي. البته د یو انساني نظام په توګه د نورو انسانانو د ادیانو، سیاسي او ټولنیزو خوځښتونو سره مشترکات هم لري، ځکه ټول انسانان یو. قرآن کریم دغه مشترکاتو اشاره کوي. د نورو ادیانو او نظریاتو خلک د مسلمانانو سره به همې تفاهم ته دعوت وي چې راسئ زموږ ستاسو ترمنځ ځینې مشترکات شته، پر هغه کار او توافقات وکړو او د یوې هوسا او پرمختللې ټولنې په توګه د خپل تشخص په تحفظ سره ګډ ژوند وکړو. فرمایي تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم. صدق الله العظیم. اسلام غواړي چې انسان لکه په شکل چې موضوع ښکلی دی په خوی خصلت هم ښکلی او د الله د خلیفه دنده اجرا کړي. د الله جل شانو عادلانه نظام بېله اصولاله چې پر مځکه حاکم کړي. د هغه وخت کېدای شي چې انسان اول خپله انساني عالي ارزښتونه خپل کړي او بیا یې تر نورو خپلو امنوعانو بغیر د فشار و اکراه ورسي. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی. صدق الله العظیم. څه چې ځان ته خوښ وي هغه بل ته هم خوښ کړي. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه. لکه پر ځان چې جبر او ظلم نه خوښ وي پر بل هم خوښ نه کړي. انصر اخاک ظالما او مظلوما. نه پر بل جنگ تحمل کړي او نه نور پرېږدي چې پر ده جنگ وتپي. دغه سبب دی چې مسلمان باید قوي نظامي قوت ولري څو جنګجویان پر ده د جنگ د تپلو جرأت ونه کړي. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. د مسایلو حل د خبرو او تفاهم له لارې وکړي. ګورئ، که خدای جل شانو غوښتلی ټوله دنیا به مسلمان وای، خو الهي حکمت په دغه کې دی چې انسان ته یې د سمې او کږې لارې د تعقیب اختیار ورکړی دی. جزا او سزا، حساب و کتاب، جنت و دوزخ د انسان د همدغه خود مختارۍ له امله دی. ولو شاء ربک لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. اسلام انسان ته د مځکې د آبادولو توانو اختیار قایل دی. هو انشأکم من الارض واستعمرکم فيها. مسلمان د اسلام د اصولو په چوکاټ کې د خپل ژوند
په ډیرو چارو کې خود مختار دی. یو د نور ډیرو خود مختارو څخه د ټولنې د مشر حکومت د انتخاب موضوع ده چې مسلمانان د خپل زمان او مکان د شرایطو سره سم رسیدګي ورته وکړي. د اسلام برخلاف دیموکراسي د اخلاق، انساني اقدارو او د ټولنې د معنوي ارزښتونو سره سروکار نه لري. اسلام جامع دین دی او د دیموکراسي د فعالیت ساحه د محدوده ده او یوازې د انساني ټولنې مادي اړیکو ته متوجه دی. په دې ډول دیموکراسي تر یو حده په اسلام کې شامله ده، خو اسلام د خپل جامعوالي په سبب په دیموکراسي کې شامل نه دی. دوستانو، غرب کې دیموکراسي ته ډیر کار شوی دی. که مسلمانانو اسلامي نظام ته د غرب په لسمه یا عشر کار کړی وای، حتی په سلمه، اوس به یې دومره بېوسه، خوار او حقیر ژوند و. که څه هم د قرآن کریم او سنت رسول الله په تعقیب راشد خلیفګانو د اسلامي نظام بنیادونه او تقویه ته جدي توجه وکړه. مثلا د خلیفه غوراوی، بیعت او شورا هغه وخت جدي مطرح وه، خو دغه دوران ډېر دوام ونه کړ او د خلافت په نوم ملکیت پر ولس حاکم کړل شو. ټول خانداني میراثي نظامونه وه چې په هغه کې د امت لخوا د خلیفه غوراوی مطرح نه و. بیعت او شورا هم هسې په نوم او د خلکو د خطا ایستو دپاره وه. د امویانو او عباسیانو په وخت کې د عباداتو په هره برخه کې ښه ډېر کتابونه ولیکل شو، خو د امت د سیاسي نظام په برخه کې تر 400 کاله پورې چې ماوردي یو کتاب احکام سلطانیه لیکي، تر هغه وخته پورې د حاکمانو سره د نه ټکر په خاطر چا د یو جامع اظهار نظر ونه کړي، جرأت یې ونه کړي. دا ځکه حاکمانو نه غوښتل چې د حکومت په باره کې خلک فکر وکړي او مغزني څېړنې وکړي. حتی ابوالحسن علي ماوردي هم د حاکم نظام لپاره د هغه حکومت د څنګهوالو څنګه ښه حکومت وسي د هغه باندې ولیکل وکړه، لیکن د خلیفه پر غوراوي او د نظام پر څرنګوالي هغه په شمول هیڅ چا دا جرأت ونه کړي چې د نظام په باره کې فکر وکړي، د مشر په باره کې وکړي، د حکومت د منځته راتلو په باره کې وکړي. تر اوسه د اسلام دا ډیره مهمه او حیاتي ساحه د مغزن کار منتظره ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.